د کهانۍ شروعات کې موږ زین نومي یو هلک وینو چې په یو جیم کې صفایي کوي، خو د دماغي کمزورۍ په وجه باندې به خلکو ډیر زیات تنګاوه. دې یوه ورځ اتفاقاً یوه جینۍ په غلط کار ولیده، نو د دې جینۍ ته ډیر نفرت پیدا شو. نو دې ته سویمینګ پول ته د راتلو دعوت ورکو، خو شرط یې پکې دا کېښودو چې زما د خوښې کپړې به اغوندي. کله چې دا زین دغه سویمینګ پول ته رالی نو اچانک لیټونه بند شو. بیا چې دوباره لیټونه آن شو نو دې چې وکتل نو دې یوه ګډه ښکلوله. د دې نه ګډ چاپیره خلک جمع شوي وو، د دې مذاق یې وړاوه. نو دا ډیر تنګ شو، د دې ځینه تښتېدو، خو دغه ګروپ په دې پسې شاته ور روانو او د دې مذاق به یې وړاوه. زین خپله بېعزتي نشوه برداشت کولی، نو د دویم منزل د کړکۍ نه یې ودانګل. خو د بدقسمتۍ خبره دا وه چې لاندې دا د یو تیزابو ډرم ته ولوېدو. دغه تیزابو د دې د پوستکي خوړل شروع کړه. زین د ډیر درد د وجې نه په ځمکه رغښتو، خو دا کم تماشګیر چې وو بیا یې هم د دې مذاق وړاوه. اخیره کې یو دوه پولیسوالا راله او زین یې راپاڅوه، خو چې څنګه یې ګوتې ولګېدې نو د هغو لاسونه وسوځېده. په ډیر تکلیف کې دا راپاڅېدو او د خپل کور طرف ته تښتېدو. په ځمکه باندې د تیزابو نشانات وو. زین د درد د کمولو دپاره یو ټپ کې کېناستو، نو دا دومره ګرم و چې دغه اوبه په خوټ کېدلو شوې او د دې ټول جسم په مزه مزه بدلېدو. کله چې دې په یېره باندې خطوله ګوتې وروړې نو ختې هم وختل چې د شیشې مخې ته رالی او خپله چهره یې ولیده نو دا ډېر بدرنګه شوی و. په غوسه کې چغې شروع کړې. دا تقریبا د 1.5 میټر نه 2 میټرو پورې اوږد شو او د دې نه یو مونسټر جوړ شو. دا ځنګل ته د دې دپاره وتښتېدو چې زما خاندان زما د څېرې نه ونیریږي. په دغه وخت کې څه غونډاګانو پولیسوالا راګیر کلی و. هغو د پولیسوالا په تندي باندې سیګرټ کېښودو او ډیر زیات یې تنګاوه. کله چې دغه پولیسوالا وجو نو د مونسټر د یو غونډې کوپړۍ ونیوله او هغه ګزار کو. باقي غونډګانو چې کله دا ولیدو نو ډیر زیات ویریدل او هغه نور غونډګانې هم په یو لاس کې ونیوه او ډیر لرې گزار کړه. یو غونډه د شاته نه حمله وکړه او د مونسټر له یو سوک ورکو، خو مونسټر بالکل هم زخمی نشو او دی غونډه له واپس سوک ورکو. د دغه په وجه باندې دغه شکله ګډه وډه شوه. دغه شانته کې ټول غونډګان ختم کړه. پولیسوالا ډیر یریدو او دا سوچ یې کوو چې وس زما نمبر دی، خو مونسټر دې ته څه نقصان ونه رسوو بلکې د دې پړګۍ صحیح کړه. د پولیسوالا خپلو ملګرو ته دا کهاني وکړه. نو په یوه شپه کې دا مونسټر لکه د هیرو په شانته کې خور شو. مونسټر چې کله خپل طاقت محسوس کو نو فیصله یې وکړه چې زه به خپل بدل اخلم. کله چې دا جیم ته لاړې نو خلک ډیر ویریدل او منډې کړې، خو مونسټر بې قصوره خلکو ته څه نقصان ونه رسوو. خو د هغه سړي خوا لرالی کم چې به دا ډیر زیات تنګاوه. په دغه وخت کې دا سړی په یو ویټ ماشین باندې پروت و. مونسټر ورلی او ماشین یې اوچت کو او د دې سر یې د ماشین لاندې کېښودو. څنګه چې د مونسټر لاس پرېښودو ماشین په زور باندې لاندې رالی او د دې سر یې چخني کو. په دغه وخت کې هغه جینۍ چې دا مونسټر سویمینګ پول ته راغوښتلی و او د دې نه بېوقوفه جوړ کړی و، هغې اور بلوو او د خپل بوای فرینډ انتظار یې کوو. دې چې وکتل نو د دې مخې ته یو کس په بورۍ کې و. نو د دې دا خیال و چې دا د دې د بوای فرینډ شرارت دی. کله چې د دې دا بورۍ کوزه کړه نو د دې مخې ته یو بدصورته مونسټر ولاړو. جینۍ ډېره زیاته ویرېده، خو د مونسټر دا جینۍ اوچته کړه او په کویلې کېنوله. جینۍ ډېرې چغې وکړې، خو ډېر په غلط مرګ یې مړه کړه. بله ورځ دریو ډاکوانو یو دوکان لوټ کوو، نو خلک ډېر یریدل او په دغه دوکان کې یوه ښایسته جینۍ ډېره زیاته یریدله. نو دا ډاکوان د دې جینۍ طرف ته رالل په غلط نیت سره. په دغه وخت کې دا مونسټر دوکان ته داخله شو، نو یو ډاکو یې ونیو او بار ته گزار کو او بل ډاکو له لته ورکړه. ډاکو فوراً توره راواغسته. مونسټر هغه یو باورچی خانې ته گزار کو. بل ډاکو د ګیس په سلنډر باندې په دې حمله وکړه، خو دې دغه ډاکو د مرۍ نه ونیو او په میز یې څملو. ډاکو د تکلیف په وجه باندې خوله کولاو کړه. دې ول لاول په خوله کې دود واړول او بیا ول خوله د آیسکریمو نه بنده کړه او بلینډر یې د ډاکو خولې ته دننه کو او سوچ یې آن کو. د ډاکو مازغه د کریمو سره مکس شو. خواته چې کم باورچی ولاړو نو ډیر ویریدو. بیا دې بل ډاکو اوچت کو او لاس یې ولا په ګریل کې پساو کو. بیا یې ولا لاس د ګرمو تیلو کړي ته کوس کو. ډاکو د درد په وجه باندې بېهوشه شو. بل ډاکو یې اوچت کو او ژوندی په اوون کې بند کو. مونسټر د دې ړندې جینۍ لاس ونیو. د دې نوم و نور او خپل کور ته بوتله. اوس په دې ښار کې نور هم مشهور شو. مونسټر به ماشومان هم د حادثې نه بچ کول او زاړه خلک په سړک باندې اړول. د ښځو دپاره بیا د بوتلو ډکنې کولاوولې او د چا بچي چې به ورک شوي وو هغو به پیدا کول. مونسټر صرف ظلم ختم نه کو بلکې د هیرو په شانته کې یوه ښایسته
ښایسته جینۍ هم بچ کړه. د دې د مشهورتیا نه د کلي مشر خطره محسوسه کړه او دی ویل کو چرته دې مونسټر دا ظلم ختم کو نو د پولیسو اعتماد به ختم شي او د حکومت مفاداتو ته به نقصان ورسي. د دې وجې نه د کلي دغه مشر د مونسټر د ختمېدو اډر وکړو. په دغه شپه چې مونسټر کله د کور نه ووتو نو د ټوپکو والا خلکو دا گیر کو څنګه چې دیو پایر شروع کو. مونسټر دویم منزل ته په دانګ وختو او ټول غونډګان د یو بل په ډزو مړه شو. بله ورځ چې دا نابینه جینۍ د کور نه ووته نو څه غونډګانو راګیره کړه، خو چې کله مونسټر ولیدو نو دیو منډې کړې. یو ځل بیا لکه د هیرو په شانته کې ښایسته جینۍ بچ کړه او د کامیابۍ نه د دې جینۍ زړه وګټو. دې ته څه نه ښکارېدل خو د مانسټر هغه پټو والا جسم له ګوتې ویوړې نو دې ته مکمل د تحفظ احساس وشو. دواړو په مزه مزه محبت شروع کو، خو دا خوشحالي د ډیر وخت پورې نه وه. دغه مشر د تیرې شوې ناکامۍ نه پس دا ځل براه راست د پوج استعمال کوي. په غټ تعداد کې ګاډي او ټینکونه رااله. د کلي خلکو ته پته ولګېده نو دغه خلکو د مونسټر مدد کول غوښتل. په دغه وخت کې دا مونسټر د خپلې ګرلفرینډ د نور سره و. دې ته پته نه وه چې دا پوج ګیر کلی دی. هر یو سپایسه وسله وه او دغه خیمې ګیره کلې وه او د مانسټر د راوتلو انتظار یې کوو. خو دا خلک ډیر زیات خفه وو چې مانسټر ته څه نقصان ونه رسي. د کلي دغه مشر حکم ورکو چې څنګه بار ته راوځي نو فوراً یې مړ کړئ. د ټینک توپونه د خیمې طرف ته راواړول. مانسټر چې کله بار ته راووتو دغه مشر چې څنګه د ډزو حکم ورکو نو دغه خلکو ورمنډه کړه چې دا مه وجنئ. پولیس والا ودرېده او سپایانو وسله ګزاره کړه، خو دغه مشر په مونسټر باندې ډېرې ډزې وکړې خو دې ته څه نقصان ونه رسېدو او په مزه مزه د دې مشر خواله ورلې او په یو سوک کې تیسا ویسته. دغه خوا او شا خلکو د مونسټر د پاره ته خوشحالۍ اظهار وکړو. خلکو د دې حقیقي هیرو حمایت وکړو او دې د نور سره د خوشحالۍ ژوند د تیرولو شروعات وکړو.